واقعي دلته بسترې دلته درېیمه ورځ ده. درېیمه ورځ ده. هر ماښام دلته روژه ماتې کوئ؟ هر ماښام دلته روژه ماتې. زه ولا چېرته دیاړي میاړي پیدا شي وروره په دیاړۍ باندې بوخت یم او په دغه روژه کې راځم د الله رضا لپاره دغه ټایم نه بعد راځم دغلته کومک کوم. ډېر خوشحاله الله داسې خلک دي وروره چې بیخي دغه د روژه ماتې روپۍ هم نه لري د هغوی خو لا پرېږده د روژه ماتې روپۍ هم لري. دا ډېر ښایسته کار راته روان کړی دی. دا چې معیوب او مې کار کول سخت نه دي؟ نه هغه کس چې وغواړي چې د ولس خدمت وکړي په دې کې سختیا نشته دی. هر قسم کار کولی شي. نو روزانه موږ د 100 کونډو سره مرسته او کومک د عطا خیریه بنسټ له طرف نه کیږي. السلام علیکم. ستړي مشئ په امیر هندارې قدرمند لیدونکو جوړ په خیر الله دې وکړي. د ژوند په ټولو چارو کې بریالي کامیاب اوسیږئ. زه سراج الدین پژوا کې یم. دا د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار سایت عامه ده چې په دغه ځای کې تقریبا زیاته ګڼه ګوڼه ده او عطا خیریه بنسټ د کور ودان وي. دلته هغه څوک چې ناروغان د هغوی د پیوازو په خاطر باندې د ماښام روژه ماتې برابر کړی. په ډېر تعداد خلک دلته کیني او روژه ماتې کوي. راځئ تاسو هم سره پاتې شئ. د خپروان تر پایه پورې وګورئ. کیمرې برخ کې سره محمد عاګل اتل صاحب ملتیا کوي. راځي کتونکو دا خپرونه د زړه په مینه باندې تعقیب کړئ. بیا هم لیدونکو ستړي مشئ خیر الله الله دې وکړي روغ جوړ اوسیږئ. عطا خیریه بنسټ چارې خو ماشاءالله هر کال ډېرې ښې روانې وي خو سخت کلي هم الحمدلله په صحت عامه کې خلکو ته ماښامې ورکوي. نو مسؤل سره ولاړ دی خبرې اترې به ورسره وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. د ټولو نه مخکې خو ستاسو ته ښه راغلاست وایم او ستاسو میډیا ته په امیر هندارې ته هر کله راشئ. خدای مو راوله. ډېره مننه. کور د ودان مننه. خوشحاله اوسئ. لیدونکو ته ځان وروپېژنه مهرباني. زما نوم قاري صاحب زاید الله د عطا خیریه بنسټ سلاکار یم او دلته الحمدلله چې دا 11 کاله مې کېږي چې ولنټیر په صفت باندې کار کوم د الله رضا په خاطر. نو الله دې موږ نه دغه کار او دغه جهود په خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځي. امین. خوشحاله اوسئ. چارې څنګه روانې دي؟ سخت کار الحمدلله. لږه څنګه چې نورو کلونو په پرتله باندې ورځ تر کال تر بل کاله پورې ښه کېږي الحمدلله. دا اوس هم موږ په صحت عامه کې تقریبا 800 الا 900 نفرو پورې روژه مات تیار ماښام توضیح کوو او دا سلسله تر اختر شپې پورې جاري وي یعنې ټوله روژه. بیا دې سره څنګ کې موږ الحمدلله د روزانه د لرې پرتې ولسوالیو ته د ننګرهار لرې سیمو ته هغه کونډې یتیمان بېوسه چې خوراکي توکو پیکج مرسته ورسره کوو. نو روزانه موږ د 100 کونډو سره مرسته او کومک د عطا خیریه بنسټ له طرف نه کیږي. دا هغه کونډې دي چې موږ راجستر کړي دي او موږ سره راجستر دي د تقریبا 2014 کال نه را په دې خوا. نو هر کال هغوی ته د روژې خوراکي مواد ورکو چې هغه پوره پیکج شي چې د دوی ټول رمضان مبارک په خیر سره په تیر شي. د خلکو اخلاص څنګه دی په دې برخه کې؟ خلک اخلاص لري؟ الحمدلله خلک هم ډېر اخلاص کوي. بل موږ سره چې دلته څومره دغه کارمندان کار کوي دا ټول ولنټیر ځوانان دي او د الله رضا په خاطر باندې راځي او ډېر په اخلاص او میړانې سره دغه خدمت تر سره کوي. الله دې د دوی نه دغه خدمت قبول کا. څو تنه ځوانان تاسو سره مصروف دي؟ موږ سره الحمدلله دلته 25 الا تر 10 پورې ځوانان دي
دي چې روزمره راځي هر مازدیګر او دلته فی سبیل الله په دې درستاخان کې کار کوي او کومک کوي نو الله دې د دوی نه راضي شي الله دې د دوی د خدمات قبول کړي دا چې روژې مکمل میاشت که نه 10 ورځې تاسو ماښامي ټایم کې اذان وشي هغې څخه مطلب وروسته چې خلک ښه مطلب وزر شي که نه بیا ډوډۍ خورئ دغه لږ سخته نه نه سخته نه ده دا به درته ووایم چې الحمدلله موږ فقط یو کجوره خورو او دا څومره کسان چې راځي دا یو هم دلته ډوډۍ نه خوري دا بیرته خپلو کورونو ته ځي او بیا ډوډۍ هلته خوري دلته فقط خدمت کوي کله چې د خلکو خدمت وکړئ که نه او سره یې دی چې دومره تکلیف مې منډې رامنډې هم وي او بیا چې کور ته لاړ شئ څومره د سکون ساه اخلئ ډېر خوشحاله وي یقینا چې دغه خدمت وکړو او کور ته لاړ شو نو یقینا د ډېر خوشحالۍ نه په جامو کې نه ځایږو او ډېره خوشحالي احساسو چې الحمدلله د خپل ولس د افغانانو او بیا د صحت عامې مریضانو د پیوازانو خدمت کوو نو دا موږ دپاره ډېر غټ ویاړ دی او موږ په دې فخر کوو او الله نه دا غواړو چې آینده کې دا سلسله جاري او موږ دغه خپل وخت ټول عطا خیریه بنسټ ته ورکړو او دغه خپل وخت وقف کړو چې دغه د غریب او مظلومو عوامو افغانانو خدمت وکړو دلته خو به تاسو ته ښکاره معلوم وي څومره بېوزله خلک دلته راځي نو تقریبا 800 تر 200 نفرو پورې هر ماښام موږ درستاخان تیارو نو دغه ټول بېوزله البته کسان دلته خو به راځي زیات که نه خو دې کې داسې خلک چې مطلب ماښامي ډوډۍ ته هم وسه نه لري تاسو مطلب معلوم وي چې تاسو په ژوند کې یو بده خاطره پاتې شوې وي او یقینا چې دې کې به ډېر کم تعداد دغه خلک چې مجبوریت په اساس باندې چې یا په ناوخته شوی روژه ماتي ځای ته نه وي رسېدلی نورې زیات تر 90% خلک چې دي د هغه خلک دي چې دوی روژه ماتې ځان ته نشي برابرولی او نو هغه ترتیب موږ ورته برابرو نو الله دې قبول کړه په خپل دربار کې امین خوشحاله اوسئ کور ودان لیدونکو که یو څوک یو د خیر کار هم ترسره کوي نو خلک باید تشویق مینه ورسره وکړي الله دې قبول کړي ستاسو هغه زحمتونه دې الله قبول کړي ډېره مننه جزاک الله خیرا ستاسو راتګ نه نړۍ مننه هر کله راشي خدای م راوله ډېره مننه لیدونکو ته کوم پیغام ورکوي په وروستیو کې نو مهرباني لیدونکو ته دا پیغام دی چې الحمدلله زموږ په شانتي ځوانان تاسو هم یاستئ د عطا غوندې ځوانان یاستئ کوشش وکړئ چې د خپل ګران هیواد افغانستان دپاره خدمت وکړئ او د غریبو لاسنیوی وکړئ او ځکه رسول الله سلام فرمایي چې تاسو یتیم پرورش وکړئ د کونډې پرورش وکړئ انا کافل الیتیم کهاتین فی الجنه یعنی څوک چې د یتیم پرورش کوي نو هغه او زه به کهاتین فی الجنه دا دوه ګوتې داسې ونیوي چې زه او دغه انسان به په جنت کې داسې یو نو کوشش دا وکړئ چې ځوانان د خپله انرژي د افغانستان د عوامو په خدمت کې مصرف کا او د خپلو هیوادوالو خدمت دې وکړه نو دا د غټه د ویاړ خبره ده ډېره مننه جزاک الله کور خیر ودان خوشحاله اوسئ لیدونکو خپرونه جریان لري سره اوسئ ډېره کور ودان مننه لیدونکو بیا هم ښه راغلاست ستړي مه شئ الله دې وکړي چې جوړ اوسېږئ دا ورور تاسو ګورئ چې معیوبه دی خو بیا هم د خپلو هېوادوالو لپاره خدمت کوي او همدارنګه خیره کار دی دا خیریه کار دی او خیریه کارونه داسې کارونه دي چې په هغې کې روغ او رمټ ته ضرورت نشته کلکه حوصله او همدارنګه اراده مهمه ده السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله لیدونکو ته ځان ورپېژنه زما نوم جمیل صافی دی او د کونړ ولایت یم او اوس نوی د پاکستان نه کډوال یم راغلی یم دلته کې لږ مخکې ما وکتل چې دلته د خدمت کوو کار دی کوو که نه ته هم همدې بنسټ مربوط یې ته هم همدې بنسټ سره کار کوې خیره بنسټ نه بنسټ سره خو زه کار نه کوم موږ رضاکارانه راځو د ثواب په خاطر باندې ځکه چې دا کارونه ما په پاکستان کې هم کړي دي معلولینو خدمت مې کوو په خیبر پښتونخوا کې او دلته هم دا ماله انرژي راکوي چې زه د خپل ولس او د غریب ولس خدمت وکړم بس دا غټه خبره ده دا چې معیوب هم یې کار کول سخت نه دي نه هغه کس چې وغواړي چې د ولس خدمت وکړي په دې کې سختیا نشته دی هر قسم کار کولی شي ځکه خو د خدمت ته راځم ما بار په ویډیوګانو کې دا ویلي دي چې هر هغه شخص چې وغواړي د خپل ولس خدمت وکړي نو کولی شي نه دا چې بل ته لاس ونیسي باید چې د غریب ولس مونږ خدمت ښه په مېړانه باندې وکړو بالکل په دې کې اجر هم دی او په دوهم قدم کې دا چې
یو سکون هم پکې دی. بالکل ما ته خو ډېر زیات سکون وي ځکه چې په کور کې سړی هسې ناست وي نو روژه ده په روژه کې سړی قسم قسم سوچونه کوي ځکه چې بېروزګاري نو هغې نه ښه دا ده چې موږ راشو دلته د ولس خدمت وکړو نو په دې کې ما ته ډېره انرژي میلاویږي زه ډېر زیات خوشحاله یم بیا مې دا ټوله ورځ خوشحاله شپه مې خوشحاله چې زه د ولس خدمت وکړم. مننه کور ودان دلته خپله بیا په کومو کارونو باندې بوخت یې کاسې وړئ که نه وریجې اچوه څه کار بس چې کوم کار مخې ته راشي مغه ټول کوم د خیر سره او بس خرما تقسیموم اوبه تقسیموم غوړي چې کوم دي هغه تقسیموم هلته که چېرته د اچولو خدمت راشي خرما اچولي په کاسو کې هغه هم کوم خو بس چې دلته چې کوم د دې چې مربوط کارونه دي ټول کوم انشاءالله. مننه لیدونکو دا ورور تاسو ګورو چې یو څه ناڅه معذوره دی خو ما تاسو مخکې یادونه وکړه چې د کار کولو لپاره اراده مهمه ده او همدارنګه اخلاص مهم دی. دا ورور چې دی ډېر اخلاصمند دی دا وایي زه رضاکارانه راځم او دلته په دې ځای کې د خلکو خدمت کوم فرض مثال یا کاسې وړم یا غوري وړم نو دا یو لوی کار دی او دا نو یو پراخه حوصله او یو زړه غواړي. کور دې ودان مننه خوشحاله اوسېږي. سلامت اوسې خوشحاله آباد اوسې. په ټولنه کې ځوانان زیات رول لوبوي او همدغه ځوانان دي چې ناممکن کارونه ممکن کولی شي د الله په مرسته. نو حتما هغه څوک چې یو نیک اقدام کوي یا په اصطلاح د خیر کار طرف ته خپله توجه کوي الله پاک ورسره مرسته هم کوي. دغه ځوان سره خبرې اترې کوو چې دا هم دلته حتما ناروغ به په دې روغتون کې وي او دغه خیره کار په اړه ته نظر اورو. سلامونه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راخی تکلی خیر دی. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. ګرځونکو ته ځان ور وپېژنه. زه احسان الله د کامي ولسوالۍ د اوسېدونکی یم. سیتامه کې ناروغان اوسي او مریض مې دی. څوک مریض؟ مراکمي مریض نه و مورد موږ سیتامه کې. الله پاک دې مرجان ته صحت ورکړي. امين امين الله ټول مریضان ته صحت ورکړي. خوشحاله اوسئ. او مورز ده تاسو مورکې دلته مطلب بستر ده هر ما خمر جماعت د غزا کوي او هم غل دی کور را هر ما هم غل ډیر خوشاله الله د خلک دی ورو چې به دا د روجمات روپیم لري دا وی خلافري د روجمات روپیم لري دا ډیر خسته کار تا روان کړی دی. الله دې نور متبریا ورکړي چې کارونه وکړي. دغه سي ځوانان چې پټولونه کې خلکو ته خیر رسي کنه تاسو په نظر باندې دا څنګه خلک دي؟ ډیر خلک دي د خلک ډیر کم پیدا کیږي ځکه ډیر ښه کار دی ځکه چې د خلک درازي چې روجمات روپۍ نه لري او دل درازي نه سیمو سره روجمات کوي. ډیر ښه کار تاسو خپل د روجمات د پاره وسو در یاره نشته دی نو چې وسم نو دی به موال بار نه کوله دغه یار ما هم د ناست یا هغه ډوډۍ سیستم چې کوم برابر کړي او څوک په مړی دی شي ماشاءالله خسته روټي دا ماشاءالله ډیر خسته څنګه چې پکار د ماسه کې بالکل ماشاءالله دغه څنګه روجمات کې کوم خواړه ورکول کېدل؟ روجمات قورمه شته ورسره ورجه شته ورسره غوښه شته سمبوسې شته دوه خرما کجوري شته او سره وبشته هم دا شي نه دي ماشاءالله. دا په کور کې نه درسيږي یعنی دا غټه خبره ده کنه. بالکل ماشاءالله بالکل. لیدونکو ته کوم پیغام ورکوي د ځان په حساب باندې؟ بس لیدونکو دا پیغام دی چې دامي خلک نه دي خدا دا خل ډیر زیات راځي بار زینا به چې دی مخنیوي وشي ځکه چې دامي خلک نه دي مریضان خلک ځکه ډیر ګډوډي راولي کنه بې نظم کیږي منډي را منډي وي سرخان دم خيږي راخيږي بچ دي د نظم ونیسي د څه خلادي ټول بار نه د مشومان راځي زیاتره د پیوازان خدمت دي بیچارهګان خود بار نه زیات خل راځي بچ دي مخنیوي وکړي. ډیر مننه خوشاله اوس کور ودان خیر لیدونکو زمو تاسو په چمګاون کې غریبان زیات دي ډیر زیات دي او کی معنا کپی کرو کې چې فصلو کې 90% خلک غریب د غلس پیسه مالدار وي غم د کم درکه یعنی زما هدا پدې کې د ورور دا وی چې بیرون خلک راځي د بیرون څو راځي هغه نستي زپلي ستونزې کیسې کیسالي مشکلات ډیر زیات دي. رب دې په دغه هیواد باندې فضل وکي دغه یو ځوان یا دوه ځوانان چې مطلب ټولنې ته خدمت کوي بیم خلک پخې وهي دا یو غټه ستونزه ده. که تاسو دلته کتلي په خپرونه کې تقریبا تر 800 زر نفرو پورې دلته خلک ناسو د یو انسان له وجې نه زر 800 نفرو ته خیر ورسېده دا یو غټ کار دی. خو متاسفانه چې دا ځوان هم په قرار نه پرېږدو موږ چې میډیا ته کینو
بس بړستنه کې پروت یو بس کمیټونه شروع وکړي ته خو دومره کار وکړه چې دونه پورته بهر لږ ډوډۍ ورکړه بیا د پته لګېږي چې دا څومره مصارف لري نو هیله ده هغه څوک چې هیواد لپاره خدمت کوي هغه څوک چې د ګران هیواد د آبادي لپاره قدم ږدي مخ یې مه نیسئ که په اصطلاح ملاتړ نه شي کولی نو پښې مه وهئ زموږ مشکل هم دا دی چې هر وخت دپاره موږ یو د بل پښې وهلي دا وجه ده چې پاتې یو فقر غریبي نیستي درپدري دا ټول لاملونه دا دی چې موږ یو بل زغمونه یو بل تر شا مطلب ودرېږو نه اتا ورور د کور ودانې په واقعي معنا دلته چې زه راغلم او دا خلک وکتل د خلکو هغه بېوزلي مشکلات مې چې وکتل او دا لوی خدمت مې وکتل دا لویه خبره ده او دا د لویو خلکو کار دی او الله پاک دې په دې دنیا هم اجرونه ورکړي او په هغې دنیا هم ورته الله پاک اجرونه ورکړي نو لیدونکو تاسو هم دا خپرونه وکتله په دې هیله چې دغه خپرونې څخه تاسو یو هدف یو مطلب او همدارنګه خوند اخیستی وي مننه چې زموږ سره وئ کور مودان لیدونکو بیا هم ښه راغلاست کاکا جان راسره ولاړ دی دا د عطا خیریه بنسټ په اصطلاح یو رضاکارانه غړی دی سلامونه ستړی مه شئ خیر اوسې ورور مهرباني مننه خو ګورېدونکو ته ځان وروپېژنه زه نوم دې څه دی نوم یې هجرت الله دی او د راځم د الله رضا لپاره دلته کار کوم خدمت کوم د دغه خلکو لپاره او وروره دغه د عطا سره کار کوو او 1100 کسانو ته ډوډۍ ورکوو کله موږ د روزده ماته کو کله ماته هم نه کوو ځکه خلک ډېر د هغې خدمت لپاره ولاړ دا مسافرین ډېرو لرې جانو نه راځي دلته ځکه اوس یې نه راځي چې د شفاخانې ته راځي انجینر صاحب پسې خلک هر څه خبرې کوي او رد و بد هم وایي دا دې نه وایي ځکه چې دغه خلکو ته ګوره دا خدمتونه کوي دلته او دلته ډوډۍ ورکوي دلته خدمتونه یې کوي کونډو سره مرستې کوي زه یې وینم ما لیدلی دي د الله رضا لپاره خپله منډه وایي نور به چار سړی هر څه کوي خو دی الله ته به پته وي خو دا بعضې خلکو دا غیبتونو دا باید چې ورپسې ونه کړي دغلته رشکوانان راځي ډوډۍ خوري خو ځکه هغه غریبانان دي چې راځي اوس یې نه کېږي وروره چې بازار کې وخوري مثال 100 روپۍ یا 50 روپۍ خو خامخا ورنځي وروره د مجبورت نه راځي دلته ډوډۍ خوري موږ څنګه اوس یو سړی منې کړو وایي به چې دا تاسو ولې منې کړو ماشومان دې ورور راځي دغلته بس ورانې کوي سموسې هم ږدو وروره خرما هم ږدو اوبه هم دي وریجې هم دي قورمه هم ده دا ورته دلته موږ ږدو کاکا جانه ښکلې خبرې دې وکړې خو که دا راته وایي چې په روزانه ژوند کې ته په کومو چارو باندې مطلب بوخت یې زه ولا چېرته دیاړي میاړي پیدا شو وروره په دیاړۍ باندې بوخت یم او په دغې روزه کې راځم د الله رضا لپاره دغه ټایم نه بعد راځم دغلته کومک کوم ورځې مطلب چې کار وکړې ماښامي ټیم ماښامي کې دلته راشم نو دا ښه نه وه چې په کور کې د مطلب خپلو ماشومانو سره مطلب یو ځای ماښامي کړه هغه ښه نه وه ولا هغه ښه وه خو خبره دا وه چې دلته د الله رضا لپاره راځم د الله رضا لپاره راځم چې دغلته زه د خلکو ته خدمت وکړم بس دا لویه خبره ده بس اجر شته وروره الله دې بس رضا شي بس الله دې رضا شي بس الله پاک خلکو بس خبرې کوي او خلک ډېر رد و بد وایي ورپسې خو انشاءالله ماشاءالله ښایسته ډوډۍ ورکړي دا ستا وختي هغه ورور هم دا خبره وکړه دا په کور کې هم دا ډوډۍ نه میلاویږي نه ملاوي رښتیا خبره ده ځکه قورمه پکې ده وریجې پکې دي غوښه پکې ده هر یو شی پکې دي کور د ودان کاکا تا ډېره سره مننه تا سره لیدونکو د برنامې د ریکارډ په وخت کې ما یو ځینې څه جالب وکتل هغه دا چې یو خو ما دپاره جالب دا چې د کاکا جان د ورځې یو غونډه ورځ کار کوي هغه مطلب مزدوري کوي دیاړي کوي خو ماښامي ټیم کې بیا راځي د خلکو د خدمت خاطر باندې همدارنګه د الله د رضا خاطر باندې دلته لګیا د کار کوي د دې ترڅنګ یو د نور ملګري ما وکتل چې هغه معیوب په خو باندې هغوی بیچارهګان په ډېر زحمت سره یا غوریه یا کاسه راخیستې او همدارنګه دغه ځای کې ږدي دا خپل احساس غواړي معلوم چې پخه به یې ژوبله وي پخه مطلب نه وي خو احساس ژوندی دا ځوانان موږ لرو چې په صحت برابر دي خو احساس یې دومره کمزوری دی چې هغې نه دا هم ښه دي کاکا جانه کور ودان ډېره مننه الله دې ښه او آباد لره مننه لیدونکو بیا هم ښه راغلاست ستړي مه شئ ماښام ته لږ وخت پاتې دی او هېوادوال تاسو ګورئ هغه څوک چې سیدامې ته راغلي او دا حتما مریضان لري دی په یوازې دي نو خبرې به وسره السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مه شئ په خیر راغلی ډېره مننه لیدونکو ته ځان وروپېژنه نوم مې بشیرالله دی د لغمان ولایت د لیشنګ ولسوالۍ اوسېدونکی یم دلته تاسو ناروغ راوړی او بلې موږ ناروغ راوړی یم څوک ناروغه دی یو دانه تندار مې ده راسره او دلته زه ورسره په یوازې یم کام کاکا کېږي دلته بسترې دلته د درېیمه ورځ ده درېیمه ورځ ده هر ماښام دلته روژه ماتې کوئ هر ماښام دلته روژه ماتې ښه. اته خیریه خوراک هم ماشاءالله منظم دی ماشاءالله خوراک بیخي منظم دی او صدقه جاریه ده تعالی دی الله رب العزت جنتونه ورکي موږ ته خوشاله یو نو په یوازې په صفت باندې زه دلته راغلی یم 3 ورځې کېږي چې دلته روژه ماتې کوو
نو زه ورته خوشحاله یم. خیر مننه ډیره مننه خوشاله اوسې کور ته مهرباني وکړه ځه ورځه ورسې مهرباني وکړه ځه ورځه خیر اوسې، ډېر مننه. ورځه د پامیر هندارې قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې اوسېږي. سید عامر ته راغلی وم او دلته زیات خلک بستر وي د هغوی سره په یواز وي. نو د هغې په یوازو په خاطر باندې عطا خیري بنسټ هر ماښام روژه ماتې برابروي. کور ودان دا یو لوی خدمت دی. خپرونه پای ته رسېږي. تر بیا په زه سراج الدین پژواک او د کیمرې برخه کې محمد عاګل اتل صاحب ملتیا کوي. ښې چارې ښه وخت دی او آباد افغانستان په هیله. الله پامان. مسد ته استاد ته مې ولتي چې وکړه دا اوس په مسد كده كده. نه از ګډوالي مخه شنواري مخه بلو